د غڼې ځاله 10مه برخه. شیبه وروسته مس سپین ږیری بیا د دوکان تر مخ تیر شو. لستوڼې تر څنګلو ور پورته کړي ول. له لنډې ږیرې یې اوبه څڅېدلې. پوه شوم چې تشنابونه پورته دي. سړي اودس کړی و. د څنګ ګاونډي راته وویل چې دا حاجي صاحب په اول منزل کې د لاسي ګندونو دوکان لري. حیرانه شوم. په دې ټیکري کې ماته 1.5 افغانۍ پاتې شوې وې. حاجي صاحب 9.5 ګټلې وې. ماسخوتن مې پیسې وګڼلې. د یوې ورځې ګټه مې 1400 وه. څلا بلا مې خندل چې چا چې یو کال په اوبو کې لنده ډوډۍ خوړلې وي په یو وار دومره ډېره ګټه وکړي خندا به نه ورځي. ښه کار و. له هېڅ چا سره مې مشکل نه درلود. دوکان ته یوازې ښځې راتلې. دوی هم له ما سره ځانونه راحته ګڼل. کله کله به د سودا خونده نه وه، خو یوه ورځ به دومره کمیسونه خرڅ شول چې د څو ورځو غچ به یې ترې واخیست. بوډا مې په سره ژمي کې په نوي مال پسې ولېږه. دا وار مې سرسم ورخلاص کړ. پوهېدم چې کوم ډیزاین، کوم رنګ او کوم جنس ښه بازار لري. بوډا ته مې د ځینو کمیسونو د ټیکریو عکسونه ورکړل. ورته ومې ویل چې ښځې وپوهوه. دوهم ځل همدا تغییرات ترې وغواړه. پوهېدم چې زما فرمایشونه منل کېږي. د کلي ښځې مظلومې وې. په لومړي ځل یې د یو چا لاسي ګندونه ورناخیستي وو. په دوهم جنس کې ټول تغییرات په پام کې نیول شوي وو. یو ورځ مې په اول منزل کې د حاجي صاحب په دوکان کې هم هغه څه وموندل چې ما له غزني راغوښتل. لا ښه وه. د کلیوالو ښځو خواري بې ځایه نه تله. خو بیا به هم ډېرې ښځې ماته راتلې. کله کله به یې په خپلو منځونو کې سره وغږېدې. ویل به یې چې همدا کمیس یې په لاندې منزل کې په 15,000 بیه کړی و. سودا مې ښه وه. هغوی چې ډېره ګټه کوله کم جنس یې خرڅوه. ما کمې اخیستې ډېر جنس و. د اوړي په اوله کې بوډا ډوډۍ وکړه. د جمعې ورځ وه. زه او اولادونه مې ورغلو. خامې کوټې رنګ شوې وې. د پلاستیکي فرش پر ځای مستعمله غالۍ اواره وه. زړې ښځې په غېږ کې ونیولم. ژړلې. ویل چې له تا سره مو ژوند ښه شو. بوډا د پنجرې دوکان پرېښی و. د به ډېر وخت په غزني کې تېروه. اوس له قرهباغه پرته مقوره وندړو ته هم زړې ښځې اوار د غم کیسې نه کولې. لاس راته غږېده. اول یې نوې کاسې راوښودې. بیا یې د ګولیو پاکټونو ته ودرولم. ویل یې چې اول وار ډاکټر ته ورغلم. د پښو د کلونو کلونو درد مې ښه شو. دوی پخوا د موټر زاړه ټایرونه سوځول. اوس د ګازو نوې 3 کیلوي ډبه غټه دنیا ورته ښکارېده. ماشومان هم دا وار یو څه پاک ښکارېدل. پزې نه بهېدې. پرتوګونه یې اغوستي ول. کالي یې لږ څه منظم شوي وي. له دې انا او نیکه مې یوه ژمنه واخیسته. راسره ویې من. اول پسرلی به خپل ماشومان په مکتب کې اچوي. مانجونې هم یادې کړې. ناامیده یې نه کړم. ځینې خلک پیسې لري، ژوند نه لري. ځینې خلک پیسې نه لري خو په ژوند پوهېږي. بوډا پیسې پیدا کړې وې. ژوند ور معلوم و. زه هم د ژوند په رموزونو پوهېدم. خپله مې ښه ژوند نه و تېر کړی. په نس نه وم مړه، خو د نورو ژوند پوهولی وم. وار له واره مې په خوشحال خان کې یو منزله پاک کور کرایه کړ. کور غټه شنه حویلۍ درلوده. مازدیګر به له خپلو اولادونو سره لمر ته کېناستم. پام مې نه و. دلته ښځې کار ته تلې. د څنګ د کورونو پردې نه کش کېدې. یو بل ته مزاحمت نه کېده. ښاري فرهنګ ښه و. اول وار مې زوی او لور ته موبایلونه واخیستل. ټوله ورځ به مو سره نه لیدل. د احوال اخیستلو لپاره ښه و. یو بل سره په اړیکه کې وو. په یوه کال کې مې 2 وارې په نمایشګاوو کې ګډون وکړ. ډېرو خارجي دفترونو غوښتل چې ښځه له اقتصادي اړخه په پښو ودرېږي. پروژې وکاروي. د ګڼو لاسي ګنډونو فرمایشونه راتلل. په اول ځل مې باقي حساب ته ډالر ورغلل. اوس مې عمده سودا هم خرڅوله. کله کله به مې په یوه جنس کې تاوان وکړ. خو په دوهم جنس کې به دومره ګټه راپاتې شوه چې تاوان به یې له منځه یووړ. غریبي په اسانه نشي پورته کېدی. شتمن په سخته خوارېږي. او اوس زه شتمنه وم. له هرې خوا پیسې راتلې. اول پسرلی مې په خوشحال خان کې یو منزله کور واخیست. لور مې یو ځل بیا خفه شوه او دا وار ډاکټرانو ته حاجت نه و. ما مینه تجربه کړې وه. الله مې نه راغلطېدې. نه مې ډاکټر ته وروسته او نه مې تر ویښتو کش کړه. وار له واره مې ورته وویل چې څوک دی، چیرته اوسي او څه کاروبار لري. ما ویل چې ډاکټر ته دې دا ول نه ولوره. دا وار دې هم ډېرې نخرې ونه کړې. په یو هم صنفي مینه وه. دواړه سره ګران ول. یو بل سره ګرځېدل. یو د بل عادتونه ورته معلوم و. بده را باندې ونه لګېده. لور مې ځوانه شوې وه. واده یې حق و. هلک هم په ټیلیفون کې سهار چای ته راوغو. غنم رنګی ډنګر ځوان راغی. په بیله کوټه کې سره کېناستو. ځوان په اولو کې ورخطا و، خو وروسته یې د تندي خولې په خپله وچې شوې. عمومي معلومات مې ترې وغوښتل. دوی 5 ورونه ول. په کرایي کور کې اوسېدل. مور او پلار یې ژوندي وو.
له عمومیاتو راووتم. اوله خبره مې وکړه لور مې بیل کور غواړي. ځواب یې منفي و. ویل دا خو نه کېږي. ویل چې دومره پیسې نه لرو، کوی هم بیل کور نشم نیولی. زه به هغه کسان څنګه پرېږدم چې 23 کاله یې مینه راکړې ده. ویې روزلم. که به ناروغ وم دوی به هم راسره ناروغه ول، که به روغ وم راسره خندل به یې. پخپله وږي ګرځېدل خو زه به یې په نس موړ ساتلم. لمر ته یې ورنه کړم درس یې راباندې ووایه او زما لپاره یې سختي وګاللې. کورنۍ مې ژوندۍ ده. نجلۍ په همدې کور کې راسره که اوسېدی شي واده ورسره کوم. ده ته یې کورنۍ ارزښت درلود. لور ته مې هم ارزښت ورکاوه. ومې ویل زما لور در باندې ګرانه ده. سر یې وځړېد. ویې ویل هو. څومره؟ ده وویل ډېره. څومره؟ نیغې راته وکتل. ومې ویل د لور لپاره مې ځان ته مرګ منې. یو وار یې وخندل. نه زه یې د ژوند لپاره غواړم. کافي وه. د زما لور د ژوند لپاره غوښته. بله خبره مې ونه کړه. له ځوانه مې د هغه د کور ادرس واخیست. مازدیګر له مغازې علاودین ته ورغلم. په نقشې کورونه ول. کور مې وموند. هلک خورا ښه ژوند درلود. مور یې یوې کوټې ته وروستم. یو تنکی ځوان او 2 ماشومان کتابونو ته پراته ول. تنکي ځوان په بیړه پښې ور ټولې کړې. بخښنه یې وغوښته. له کوټې ووت. دوی په نزاکت پوهېدل. بخښنه معنا نیمایي انسانیت. نیمایي نورې خبرې مور راته وکړې. دلته په 3 کوټو کې 10 کسان اوسېدل. یوازې مشر ورور یې واده درلود. نور ټول واړه ول. مکتب ته وتلل. غټه نه غږېده. په غریبۍ نه شرمېده. د کور ټول عاید 100,000 افغانۍ و. وچه یې خوړله. زاړه یې اغوستل خو په خپلو اولادونو یې درسونه ویل. ګور یې چای راوړ. ټکری یې ډېر لنډ و. پوښتنه مې ترې وکړه. جامې یې پخپله اخیستې. د رنګ او انتخاب په واک هم د دې و. هېچا نه ورته ویل چې لمن د لنډه یا اوږده ده. څنګه چې به د دې خوښه وه. همدا یو مثال بس و. دې کور ته تان نه راته. ښځو ته دا نه ویل کېدل چې له همدې یوه تانه د کړکیو پردې او خپلې جامې جوړې کړئ. دلته ښځو دومره ازادي درلوده چې د خپلو جامو رنګ پخپله وټاکي. نورې کوټې مې ولیدې. مستعملې ایرانۍ غالینې پاکې وې. ماسخوتن له لور سره کېناستم. د خلکو غریبي مې یاده کړه. هغه نجونې چې نیستمن ژوند یې تېر کړی وي ډېر توقعات نه لري. د موږ له خولې وچ ډوډۍ ټوټه را ایستلې وه. له غربته نه وېرېده ځکه په موږ ډېرې سختې ورځې شپې تېرې شوې وې. ومې منله خو شرط مې کېښود. د کوژدې مراسم به ژر نیول کېدل خو واده به کال ته کېده. 2 کال وروسته له پوهنتونه فارغېدل. مراسم ساده ول. روان نه و. لیور او 2 لرې تربرونه مې ول خو ما نه خبرول. بوډا سرکارګرې او ليلما ته مې ټلیفون وکړ. ټولې ناخوسو ښځې راغلې. له سرکارګرې مې د شرکت د زړې صفاکارې پوښتنه وکړه. ویل چې هغه پخوانۍ سکه یې نه ده پاتې. ډېره ناروغه ده. 4,000 افغانۍ مې د علاج لپاره ورولېږلې. یوه ورځ ليلما راغله ژړلې. میړه یې د پښتورګو تکلیف درلود. تداوي یې پیسې غوښتې. ور مې کړې. میاشت وروسته مې زنګ ورته وواهه. راغله ور یاده مې کړه چې په شریکه به یو دوکان ونیسو. کار ته کوه پیسې یې زما. غربت پر اجازه زورور دی. ویې منله. ليلما پاکه او زړه سواندې ښځه وه. په سخت وخت کې یې لاس راکړ. غرپه یې راته ونیوله. اوس باید ما له خاورو راپورته کړې وای. په نوي ښار کې مې دوکان ونیو. ګڼې لاسي ګنډنې مې وربار کړې. ليلما په کار پوه ښځه وه. تاوان یې نه راړو. کارونه ډېر شول. له وسه مې وتلي وه. د ليلما په مرسته مې خپل دوکان ته یوه کارګره ونیوله. مازغه یې وچ نه ول. له کاره سره بلده وه. وروسته دوکان ته ډېره نه ورتلم. یوازې خریداري به مې کوله. خو د دواړو دوکانونو مدیریت ته مې پام و. ان د 1 افغانۍ حساب به مې هم کاوه. یوه ورځ په ټکسي کې کېناستم. له کلونو وروسته شور بازار ته ورغلم. نه ورتلم. تېرې ترخې خاطرې را یادولې. خو یو چا د یوه ترکمن د کور ادرس را کړی و. ویل چې د کور ښځې ښکلې غالۍ وبي. په شور بازار کې ډېر تغیرات نه و راغلي. هماغه پخواني خام کورونه، تنګې کوڅې او چټلې ویالې وې. غالۍ مې ولیدې. په ناز وبدل شوې وې. ګلالۍ ښکارېدې. خو له سړي سره په بیه جوړه نه شوم. د په قیمتونو کې ګټه نه راته پاتې کېده. یو وارې مې زړه ته راوویل چې پخواني کوڅې ته ورشم. ورغلم. د پخواني خام کور پر ځای پخې کوټې جوړېدې. ودرېدم. د حویلۍ دیوالونو پر ځای پاتې و. یو ته ورغلم. په دیوال کې زوړ میخ لا نه و ویستل شوی. ښه مې په زړه و. دا میخ مې د جامو د تناب لپاره ټک وهلی و. په میخ مې لاس تېر کړ. ګوتې مې وسولولې. د میخ زنګونه لرې کړی شوي وو. یو غږ مې واورېد. له چا سره مو کار دی؟ پر ومې کتل. یو سړی د سیمټو بوجۍ بیري. بل څوک نه و. نو پوښتنه به مې هم له همدې سړي کړې وه.
له هغه مې د کور مالک وغوښت. نیغې راته وکتل، په سترګو کې حیراني پرته وه. له ده سره مې خبرې وکړې. دا کور یې 3 میاشتې مخکې اخیستی و. یو ځل مې بیا حویلۍ ته وکتل. د پخواني کور هېڅ نښه نه وه پاتې، یوازې د بدرف څاه لا هماغه پخوانۍ ډبله تخته پې پرته وه او هماسې ګنده او ناپاکه پاتې وه. هغه څاه چې مامور قدوس ترې راختلی و. ټیټه شوم. له خاورو مې د یوې ماتې کاشي یو وړه ټوټه راپورته کړه. د تشناب سپینه کاشي مې وپېژندله. له ټیکرې مې خاورې ترې ایسته کړې، وځلېده. په دې ځلا کې مې خپلې چیغې، ساندې او له پزې راڅڅېدلې څاڅکي وینې ولیدې. لاسونه مې مړه شول. کاشي ولوېده، خو په پښو کې مې دومره زور و چې پرې وخېژم. کاشي مې د بوټ لوړې تیرې پوندې ته سیخه کړه. د ماتېدو له ټکا سره مې په مغزو کې پخوانۍ چیغې ورکې شوې. له سړي مې د مامور قدوس پوښتنه وکړه، خو د په دې نوم څوک نه پېژندل. دومره یې وویل چې دا کور یې له یو ازبک واخیست. پوه شوم کور څو وارې خس شوی و، خو څو ګامه شاته راغلم. په زړه کې راتېره شوه چې د حویلۍ دروازه همدلته وه. مامور قدوس په همدې ځای کې راته ولاړ و. یو دم مې ایق کړه او په خوله کې مې لاړې په هغه ځای ورتو کړلې. منډه مې واخیسته. د کوڅې تر سره په یوه څاه لاړم. بیرته ودرېدم. مامور قدوس مې باید موندلی وی. جومات ته ورغلم. ملا مې باید وار له واره پېژندلی وی. همداسې وشوه، خو د زه ونه پېژندلم. نه و ملامت. اوس د کلونو مخکې هغه خړه پړه طاهره نه وه ورته ولاړه چې ټیکری یې 3 ځایه پینې شوی و. ملا اودس کوه، ډېر فرق نه و پکې راغلی. هماغسې تک سپین مخ او سپین پاسته لاسونه یې ول. طبیعي وه. پوستکی هغه وخت بدلیږي چې ټوله ورځ سره لمر او سړې هوا ته موچیتوب په کولبه پسې روان شي. 3م منزل ته خښتې پورته کړې، خو د هېڅ کار نه کوه. ژمی به ترکي بخارۍ ته ناست و، اوړی به د جومات چت کې 8 پکې په یو وار تاوېدل. ډوډۍ هم چربه وه. نوبت و. خلکو ورته واړه نوبتونه ټاکلي وو. هر چا به ډوډۍ ورته راوړه. لمونځ په خپل وخت کوه، خو قیمت یې له نور واخیست. په هر کور د میاشتې 2,500 افغانۍ حواله وې. ملا صاحب ته به یې راټولولې. له ملا مې د مامور قدوس د کور پوښتنه وکړه. حیرانې سترګې یې راته واړولې. ادرس یې نه راکوه. ذهن یې په اسانه لوستل کېده. پاک او حیاناکه مامور قدوس به دې سپین سترګې بې چادرې پردې ښځې څه کوو. ورته ومې ویل چې پوره وړې یم. نرم شو. ادرس یې راکړ. د ده په خبره کور یوازې 2 کوڅې مزل غوښت. کور مې په اسانۍ وموند. نانوایي یې ښه نښه وه. یوې وړې نجلۍ د لرګي خیرنه دروازه راته خلاصه کړه. له اجازې پرته حویلۍ ته ورغلم. څاه ته نږدې یو په عمر پخه ښځه په خټو کې خیرن تش ته ناسته وه. لاسونه یې تر څنګلونو لوڅ وه. جامې یې مینځلې. یوه ځوانه نجلۍ راووته. جارو کړې خاورې یې تر برنډې لاندې واچولې. بېرته د کوټې ورته ور وګرځېده، خو یو دم ودرېده. مخ یې راواړوه. له هماغه ځای راغږ کړل. موږ تر 5 کلونو کم ماشومان نه لرو. پوه شوم چې دې د واکسیناتورې ګمان را باندې کړی و. خو زه برنډې ته ور وختم. په عمره پخه ښځه هم حیرانه ودرېده. وار له واره مې ورته وویل چې مامور قدوس غواړم. دواړه یو بل ته وکتل. حیرانۍ مې ورلنډه کړه. ومې ویل چې یو وخت مو په پخواني کور کې اوسېدم. دواړو هېڅ حرکت نه درلود. د ډبرو غوندې وچې ولاړې وې. په پخواني کور کې ډېر خلک اوسېدلي ول. دې ښکلې ښځې په مامور قدوس څه کوه؟ اول له عمره پخه ښځه را ژوندۍ شوه. لاس یې راوغځوه. بیا ځوانه نجلۍ په برنډه کې یو زوړ لیمڅی راته هوار کړ. ټولې کېناستو، خو لا هم د دواړو سترګې له حیرانۍ ډکې وې. ومې خندل. چای مو وغوښت، خو د دوی شونډې ویړې نه شوې. یوه شېبه غلې وې. ښځې نجلۍ ته د چایو د راوړلو اشاره وکړه. کور ته د یوې پردۍ ښځې د ورتګ علت معلومول په یوه پیاله چای ارزېده. یو دم له کوټې چغې راغلې. اول یوه کوچنۍ نجلۍ راووته. وروسته د ویښتو د ږمنځولو زوړ برس پسې راغی. برس په تش کې ولوېد. د صابون ځګنې اوبه باد شوې. ښځه ورغله. له کوټې د ښځې پوچې خبرې راووتې. درب شو. په کوټه کې یوې بلې نجلۍ وژړل. اوله ماشومه د حویلۍ په دروازه کې ودرېده. جړ خیرن ویښتان یې لرل او په مخ کې یې خیرو تورې لیکې ښکارېدلې. دوی باید دا وخت جنګ نه وی کړی. پوهېدم چې دا ځل زما وار دی. له لاسه به مې نیسي، د دروازې به مې باسي. ښځه راغله. ټنډه یې تروا وه. ویې نه شړلم، خو د شړلو لپاره یې مقدمه جوړه کړه. ویل چې زما میړه څه کوي؟ لنډ مې ورته وویل چې یو وخت د تاسو په زاړه کور کې اوسېدم. په خوله کې راولوېده. له هغه وخت سره کومه علاقه نه لرم. د اوس خبرې کوه. اوس څه غواړې؟ ومې خندل. تاسې له میلمنو سره داسې رویه کوئ؟
غلی شوه. خو لا یې هم تندې ننوتې ګونځې درلودې. ویې ویل خو میلمه باید وپېژنو، ته څوک یې، ولې یودم کور ته راغلې، ولې دومره زړوره یې؟ نجلۍ یو زوړ پتنوس په غولي کېښود. په پتنوس کې تور لوګي وهلې شنه زړه چاینکه او یو ګیلاس او څو کلکې شیرینۍ ایښې وې. ښځې ته مې وویل دا دې څه ده؟ ښځې ته غوسه ورغله. په خوشکه یې وویل هله نو زه کار لرم، ګیلاس در واخله. نجلۍ وویل ابۍ بده ده، داسې رویه مه کوه. ښځه له برنډې ښکته شوه، د جامو مینځلو ته شته کېناسته. نجلۍ پیاله راته ډکه کړه. ویې ویل خوا مه بده وه، وخت خراب دی. تېره میاشت څو کوڅې لاندې یوه کور ته 2 ښځې ورغلې وې. ویل چې د واکسین والا یو. په کور کې نارینه نه وه، یوازې یوه ښځه وه، تړلې یې وه، د کار شیان یې ټول ترې وړي وو. ومې ویل ته د مامور قدوس لور یې؟ ویې ویل هو. مکتب وایې که پوهنتون؟ یودم یې غټې تکې تورې سترګې له اوښکو ډکې شوې. مخ یې واړو، په ژړه غونې یې وویل یوه هم نه. د ښځې له غوسې ډکه ناره راغله نجلۍ مه بې لارې کوه، هله نو مخ دې ورک که. ګیلاس مې راپورته کړ. ښځه نیغه راته ودرېده. ویې ویل پوهېدم چې بې څه نه یې راغلې، لا اوله فساتي راته ښکاره شوې. که عزت در باندې ګران وي نو په پټه خوله له کوره ووځه. نه تلم، په ما باندې عزت ګران و، د عزت لپاره راغلی وم. ما باید هغه څوک لیدلی وی چې زما عزت ته یې په سپکه کتلي و. ومې ویل یو وخت د تاسو په زاړه کور کې اوسېدم، یو دم مې تر مټ ونیولم، چیغه یې کړه بس ده، کانګې مه راوله، دا 3م وار دی چې همدا یوه خبره راته کوې. په ولاړېدو کې مې وویل د 2 میاشتو کرایه را باندې پاتې ده. د ښځې ګوتې مړې شوې. کېناستم. ومې ویل هغه وخت نیستي را باندې راغله، وتښتېدم، کرایه همداسې پاتې شوه. ښځه د برنډې پر ژۍ کېناسته، سر یې وځړېد. یودم یې وژړل. ومې ویل نه یې ملامته، ما باید په اول کې درته ویلي وای. ښځې په ژړا کې خپلې لور ته اشاره وکړه. نجلۍ لاړه. په یوه واړه قاب کې په حساب 3 چاکلیټ راوړل. چاکلیټ د ډېر وخت راته ښکارېدل. د کاغذونو زر ورقې وتلی و. ما ګیلاس را واخیست، خو ښځې زما بکس ته وچې سترګې نیولې وې. په بکس کې به خامخا د 2 میاشتو د کرایې پیسې وې. نه وه غلطه، سم فکر یې کوو. ما ترکمنې غالۍ خرڅوونکي ته بیانه راخیستې وه. سودا ونه شوه، پیسې پر ځای پاتې وې، خو کرایه مې چیرې ورکوله. مامور قدوس مې لید، یوازې یو ځل لاړې مې ورته کولې، نور ته تلم. ښځه په خپله راته کډه شوه. 2 زامن او یو لوري ول. زامنو یې د بایسکلونو د ترمیم ورکشاپ درلود. یو ته یې واده کړی و، 4 لوڼې یې درلودې. د نیستۍ له لاسه یې ګزاره سخته وه. وروسته د خپل میړه په اړه راته وغږېده. ناروغ و، بله لار یې نه درلوده. کور یې د علاج لپاره ورته خرڅ کړی و. دې بدې ورځې کولې، وچه ډوډۍ یې په سخته موندله. ښځو او ماشومانو ته مې خوا بده شوه، خو مامور قدوس لا د لاړو په توکېدو ارزېده. ګیلاس مې کېښود، حوصله ختمه وه. دا سړی مې باید لیدلی وی.